یو مشر کاکا خبره کوله و هند ته د دعوی په خاطر باندې لاړم یو ورځ مې ډېر زیات وږی شوم رسټورانټ ته ور دننه شوم چې کله ور دننه شوم نو ګارسون ته مې فرمایش ورکړ ګارسون مې په اوله کې راته اوبه یو وچه ډوډۍ راوړې د ډوډۍ جوړښت ته مې چې کتل ډېره وړوکې وه وایي دا مې دا ستا وکړله نو دوه مړۍ شوه وایي ګارسون چې کله راغی چې ویې کتل چې ډوډۍ نشته بله ډوډۍ یې کېښودله وایي ما هغه هم تا وکړله نو دوه مړۍ شوه درېیم ځل چې راغی په خندا شو راته ویل چې خان صاحب په ډېره بښنې پوښتنه به درنه وکړم چې بده وي نسي زه چې کله هلته ډوډۍ کېدم چې لاړ شم بېرته راشم ډوډۍ نه وایي زه ورته په خندا شوم ما ورته ویل چې وروره موږ په دې وړۍ ټکلیو کار نه کېږي ورشه هغه میتر ډوډۍ راوړه دی راته ویلې چې یاره خان صاحب تاسو نومېدي نه دي سمې ژرندې دي نو خبر مې دا کول دا زموږ چې اقتصادونه نه ښه کېږي هغه زموږ د نانډول او چپوله رژیم غذایي دی زموږ یو ملګري خبره کوله ما ته هېڅ وخت بد احساس نه پیدا کېږي خو تر ټولو ټغن احساس هغه وخت راته پیدا شي کله کور کې غږ وکړي چې تورړه خلاصه ده نو ارزانه خوراکونه انتخاب کړي تر څو یو غریب ګزاره هم درسره وشي او اقتصاد هم محفوظ شي دلته ټولو خلکو په غوښو باندې ایمان راوړی ده که ته چېرته په واده کې شات هم تقسیم کړي خو چې غوښه دې کمه وه نو واده ښځه غوښه پکې نه وه باور مو وشو څېړنو دا ښودلې ده چې څوک د کومو مالونو ډېره زیاته غوښه خوري د مغو خیاست پکې پیدا کېږي موږ افغانان ډېر زیات سجان او د پسونو کړایي خورو هماغه ډول دا 50 کاله لکه د پسونو چې هر څوک هم په هر ډول وخوځوي موږ ورسره روان او سجان بیا داسې دي چې حافظه او مغز نه لري همدا ډول بیا افغانان اصلا حافظه نه لري